ایران ته د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو د محترم وزیر مولوي امیر خان متقي صاحب د سفر موخه په تهران کې د فلسطین د قضیې په تړاو باندې دایریدونکي کنفرانس کې ګډون و چې د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې په نوموړي کنفرانس کې ګډون وکړ او هلته یې وینا وکړه. د فلسطین د قضیې په اړه د افغانستان اسلامي امارت دریځ څرګند کړ او د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو څرګند شوی دریځ د ټولو ګډونوالو له لوري وستایل سو او دغه راز د بهرنیو چارو وزیر د دې ترڅنګ په څنډو کې ځینې ملاقاتونه ولرل. په تهران کې د افغانستان له لوی سفارت څخه لیدنه وکړه، د ډیپلوماتانو سره یې ناسته ترسره کړه او په ټولو هغو مواردو باندې چې د ډیپلوماتانو مشکلات ول، د مراجعینو مشکلات ول، یا هم د بهبود لپاره باید څه ترسره سوي وای، په هغوی مجالس ترسره کړل. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر مشهد ته رسمي سفر وکړ چې د مشهد د والي له لوري دروند استقبال ترسره سو او په مشهد کې د هیواد د جنرال قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړه. په جنرال قونسلګرۍ کې د ډیپلوماتانو ستونزې او مشکلات واورېدل، د هغوی غوښتنې واورېدلې او په مشهد کې د افغان مهاجرینو، علماو، مخورو او تجارانو سره ناسته ترسره کړه چې د هغوی په ستونزو او مشکلاتو باندې هم مجالس ترسره کړل او د هغوی ټول ستونزې او مشکلات چې لرل او د هغوی غوښتنې د خراسان رضوي ولایت تر والي پورې ورسول چې په مشهد ښار کې دغه غونډه دایره سوې وه. هلته بیا چې د دواړو هیوادونو د تجارانو له لوري د بهرنیو چارو د وزیر په ویاړ چې مشهد ته ورغلی و د ضیافت ترتیب کړی و. په دغه ضیافتي ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې تجاران وهڅول چې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي او ډاډ یې ورکړل چې افغان حکومت به یې په پوره ډول تر شا ولاړ وي او هغوی تشویق کړل چې افغانستان ته راسي او په افغانستان کې د هغو فرصتونو په پار ورته یادونې وکړلې چې د نوي افغان حکومت په رامنځته کېدو سره رامنځته شوي دي. دغه راز د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د فعلي وضعیت په تړاو باندې هم هغوی ته معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړل چې په افغانستان کې فساد له منځه تللی دی، په افغانستان کې زورواکي له منځه تللی دی او په افغانستان کې به پانګوالو ته په خاص ډول ایراني پانګوالو ته ډېره توجه کېږي ځکه زموږ ګاونډی دی او هلته کلونه د افغانانو میلمه پالنه کړې ده. نو د بهرنیو چارو وزیر په ټوله کې ایران تهران ته سفر ډیر مثبت و قوي اغیزمنې پایلې له ځان سره لرلې، مثبت مجالس ترسره سول. هیله مند چې په ترانزیټي، اقتصادي، تجارتي او صنعتي برخو کې ترسره شوي مجالس به ښې پایلې ولري او د بهرنیو چارو وزیر هلته هدایات ترسره کړل چې په تهران کې د افغانستان لوی سفارت او په مشهد کې د هیواد جنرال قونسلګرۍ به په ناستو کې ترسره شوي توافقات تعقیبوي ترڅو ملموس او مؤثرې لاسته راوړنې او نتایج ولري.